وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو، ما ستاسو دروان دی د قرآن حکیم یو آیات مبارکه او یو سو احادیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اولستل. الله دې په مونږ ټولو ته اوریدونکو ته حاضرینو غایبینو ته او ټول مسلمانانو ته تر قیامت پورې د علم د عمل توفیق را نصیب کړي. د آیاتونه د صله رحمی بارکی دي چې صله رحمی ساتل فرض دي او د دې کټکول او پریکول حرام دي. صله رحمی ستوي ادا مور پلار په صله رحمی کې د ټولو نه نږدې دي. بیا د دې مور او د پلار غ خپلوان چې څومره رشتہ دار دي دا په صله رحمی کې راځي.
د بیبي د طرفنا څومره چې خپلوان دي دا په صله رحمۍ کې راځي دای سره صله رحمي ساتل فرض دي او د دې کټکول حرام او ناروا دي دا آیات مبارکه چې مولستو دا غي ترجمه دا د سوره بقره اول پاری او جامع آیات مبارکه ده دا آیات ترجمه دا الله او فاسقان هغه کسان دي نافرمان هغه کسان دي چې دای د الله غ مضبوطه وعده هغه ماتای پس د مضبوط والدا غینا هغه وعده سره د ایمان وعده ده د الله د وحدانیت وعده ده هغه وعده ده چې موږ تاسو ټول مسلمانان یو او لوی کلمه د ایمان الله موږ تاسو ته نصیب کړي چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړي چې رب ستاټول حکمونه ومنو دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړي چې رب کریم استاد نافرمانو نه بزان ساتو اوس د الله کوم حکم کی چې موږ نقصان کو نو په دغه مرتبه کې مو وعده ماته کا څومره سيزونو نه موږ او تاسو الله رب العزت منی کړیو او هغه منی سيزونه موږ کو نو دومره موږ د وعده مخالفت وکړو دیمه خبره دی آیات کې کوي وای فاسقان او نافرمان سو کړي چې دای پرې کوي د کوم شي چې الله د وصل او د پیوسکول حکم کړي د دې آیات نور ډېر معناګانم علماء کرامو او مفسرین رحمهم الله کړي خو یو پکې دام دا الله د صله رحمۍ د ساتلو حکم کړي فاسقان کټ کړي او آیات کې رست وی ويفسدون فی الارض پزمکه کې فساد کوي ګوره د دې زمکه اصلاح صدا او د زمکه فساد صدا پزمکه کې اصلاح راضی د الله او د الله د رسول علیه السلام په حکم منلو سوک چې په کومه مرتبه کې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي دې په دې مرتبه کې پزمکه کې فساد پیلاوي بیا دا فساد مرتبه دي کفر او شرک د ټولو نلوي فساد دي دا سی ورپسې گناه کبائر په خپل مرتبه کې فساد دي غیبت شو چغلی شو قتل شو غلا شو ډاکی شوي بدمنی شو پلین دین کې دوکي دا ټول پزمکه کې فساد پیلاول دي وی فاسقان سوق دي زمکه کې فساد پیلاوي اوس ګوره یو سره فساد پیلاوي دي دروغ وای ټکی کوي ګډون کوي دی خو ما بچو ته د زرو پځه 1 लाख روپۍ وګټلې رب کریم وی اولئک هم الخاسرون وې د دې خوونو خاوندان په دنیا او آخرت کې تاوانيان دي نه په دنیا کې خیر پسترګو ګوري او نه په آخرت کې ګوري ځکه زندگی ارڅوک په دې سوچ کې ده او دا سوچ مسلمان لپاره دی چې زما او زما د بچو زندگی دی په آرام او په سکون شي دا زندگی د بچو زموږ استادو په ډېرو مالونو په ډېرو بنگلو په ډېرو سفرلو په ډېرو نوکرو په ډېرو خادمانو باندې نه سمېږي
زندگی کې به سکون او آرام راځي د الله او د رسول په حکم منلو باندې د رب وعده ده د قران فیصله ده الله رب العزت په سوره نحل کې وای من عمل صالحا چا چې نیک عمل کو برابر د کدا سړی وي او ک زنانه وي بیا وای وهو مؤمن شرط دا دی چې مؤمن دی د ایمان خاوندم دی او نیک اعمال کوي نو عرش ولوي زما وعده ده فلنحيينه حیاتا طیبا د مزه د خوان د سکون ژوند باورک ورته داسې ویلي چې څوک بادشاہ دی وزیر دی د ملک مشر دی خپلاسو کې دا ټول سدي وینا چا کې چې ایمان دی او چا کې اعمال صالحه دي ور اعمال صالحه هم د تاسو مزد راغلي روزي ني زکات ورکوي حج ادا کوي اعمال صالحه هم دي چې الله نافرمانی پرېږي دا نیک عمل دی نه چې ته پسترګو غلط شي نه ګوري دا ټول کې لوی نیک عمل دی دا نیک عمل له په غوګونو بد خبره نه اوري دا نیک عمل له په جب غیبت نه کې چغلی نه کې د چاس پکاوي نه کې دو مسلمانان جنگې نه وګوره دی ایمان او د نیکو اعمالو په سلسله کې سوي وی فلنه هي انه حیات طیبه وی زبدای تخکل ژوند ورکم صبر چې ګوره د الله او د رسول تابعداري په یو مؤمن کې ډیریږي دور بد داو د بچو ژوند سکی دا بسويږي خوشحالي ګوره د مال نه وی بازي الله والو به نه د خوراک سو نه د سکاک سو خو ایمان او تقوا او اجازه مې دا سه خوشاله دي که جنتیان دا سه خوشاله خدا خو ډېره مبارک زندگی وی دا زړه کې مې دا سه یو خوشحالي د ایمان او د الله د تعلق د وجنه کچره جنتیان په دې خوشاله کې دا خو ډېر مبارک ژوند وي دیو جندا د اهل علم یو قول وی اهل الليل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهوهم شپې چې سو کله له جاړي توبه وباسي دې چې پکمو مزو کې ده کنه هغه شراب او ډول سرنا والا هغه مزو کې نشته یو سړی شرابونه دی اډمیټه مان دي ارسل پسلی د مذهب سي کما مزه چې د شپې سوکرا پاسې دله او خپل رب ته پخپل گناهونو جاړي پخپل کړوس تو مانره د خپل قبر او ځن کدن او د آخرت او د اعمال د طول د پولیس صراط د دې ور سره غم او فکر دی نو سره رحمی زما عزت مندو ساتل دا فرض دی کټکول حرام دی سره رحمی وای سلام دا غوږ ټول زکو تاسو جمعه کې اوریم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ماوي دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی صله رحمی ستوي ویلیس الواصل بالمکافئ صله رحمی ساتون کې هغه نه دی چې د بدلی ورکړي رشتہ دار ور سره سکړي دله جوړه اغسته و دی ولالي دله په غم کې ستاون کړو دی ولکای دله په خوشحالي کې سم مدد کړو دی ولکای نو دیتا سنوي دیتا صله رحمی نه وای ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها ویسل رحمی ساتون کې هغه سوګ دی چې د صله رحمی کټ شو تلاړو د سړی په نظر ګوري نه د په خوشحالي غم کې اړو تپوس نه کوي
خدای د دې باوجود ساتي. رواه البخاری، دا حدیث ته د امام بخاری رحم الله چاله زده شو. صله رحمی سره وی بیا ته وایې به دغه تعالی عمره پسه اذا نه هغه ته نه پله چې ناست دل عمرش دل ترش تاسو عوامو کې هم تاسو کوم چې صله رحمی سره وایو وایې بچیا شابه را صله رحمی سره وای ما په پوي کا چې ته ګوره رشتہ دارو سره کټ کا دغلته کېنه او ته سره د کټکولو نه سکے تی ور سره ساتي. یو خبره یو علما کوي ټول ویخی بای وای جنت دور له دوه کنه ملار دا ورته سور لار دا ورته دا وای دروغت سفر نه وای یو قدم براواله په دې نفس پکې چې ستانه منم بل چې له جنت له رسیدلې. د دې پښتنو یو مزاج دی بلکې ارچا سره نفس او شیطان وي وای زه دې خپل نفس کمم نو چې دې مالا په خیرالي نه وای زبم ولنوام اجه دې کټکای نو زبم کټکوم اجه دې یو بد وای زبور پسې دوه وام په منبر پښتانه مليان وای چې کچا یو سپیره را کوم بدو ورکاو. دا ګوره د پښتو د نفس او د شیطان خبرې دي. ځان به وړو کې په دې نفس بکې دي چې دې رشتہ دار خو مال سپک کتلیو خو رب استاد په رضان وړو کې کوم عظیم وړو کې زاړو څه شی دی ځکه انسان څه شی دی د نطفه نه پیدا دی د خارو نه پیدا دی یو سورج پس چې قبر لړ شي بیا بخاری شي که ایمان ور سره شو خلوی قیمتي ته جوړ شو او که ایمان سره نه لړونو رښتیا وایي د حیواناتو نه بدتر دی کنه دی ځکه سپی خنزیر دا غوان ګډي بيزي به اورته نزي او کده ایمان ولا مسله ویل چرته بزي دی به اورته زی. یو قدم دې سړی راوالی او په دې نفس دی کې دي چې زستانه منم د خو مال سپکت دي رشتہ دار خو زه د الله حکم پوره کوم سارا د دین چې دې را سره کټکای زبه ور سره ساتم نو دې ته صله رحمی وای. اګه مونږ پښتانه دا وایو باز تاسو په مورید دي وای ته ما سره برابر یا خو ما گیټو پوری نه رسی نو که خبره داسي شي مسله صدا نبی علیہ السلام وی چا چې عاجزیو کا تواضع کا او د چا د پاره وکا الله به پورته کی. اچا که تکبر کو نو نور مثال له ضرورت نشه شیطان ابلیس لوی کړي وا ویزه آدم علیہ السلام نه غوره ددنه بهتره انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طين زد دنه غوره زدي د اور نه پیدا کړي مو دې د خټه نه پیدا کړي نو ګور هغه لوی د جنت کې او د ملائکو پټوري کې د اغه زین الله را بار کو سمر د رحمت زیره جنت نه بلوي د رحمت زی چته ای د ملائکو د ټولی نه بلوي ټولې وی غرور دا غزین را بار کو د لعنت سرز مکه لراغه اتر قیامت ټول انسانیت درد سر ورته جوړ دی دا تاسو ټول واورئ کوم مليان یو ک طالبان ک عوام یې ور الله خپل کور کې کینولې قسم دې کزړه کې مزره غرور راغی کنه نو بیا د جمعات په خدای خبر چې کوم ځای کې ناسي قرآن ته کینولې شکر وبا سکړه کې دې غرور راغی چې کم ځای له بده ورسای نو ټول مسله د عاجزۍ او د تواضع ده. الله حبیب علیہ السلام مونږ ته وایي چې صله رحمی سره وای هغه کټکړی ته بیمار وستا ته پوسه نه کړي تعالی د سړی په نظر نه ګوري خو تی ور سره ساتي پدې صله رحمی کې ګور ټول ناول خپل مور ده یا پلار ده بیا درجه په درجه ده
بیا درجه په درجه ده او دا صله رحمي په مرګ هم نه ختمي چې ګنې مور دې مړه شو او بس خاورې دې واورې درې ورځې دوا وشو خبره ختمه شوه دا چې تا کې ساه غړېږي د مور سره به څه کوې صله رحمي به کوې چې څه درنه کېږي ورپسې لیږه الله یې وررسوي که نه یې وررسوي دعا کوه خیر خیرات کوه والد دی چې خخ کو خارې دی په واړو خبره ختمه شوې نه ده بیبي دې مړه شوه خبره ختمه نه ده نو صله رحمي زما عزتمندو فرض ده او تاسو واورېدل چې صله رحمي څه نه وایي بس رسول الله علیه السلام خبره ختمه کړو او یو مسله علماو کړي خو دا هر چا خپله معامله ده ډېر څوک پې پوهېږي نه او ځینې وخت نفس او شیطان سړي ته هسې دا مخېله کوي هغې ته لږ د زړه په غوږونو غوږ نیسئ وای بعد رشتہ دار دی چې ورنږدې کېدو سره تاله څه کنده خو کني څومره چې ته لرې ستا رشته کټکول مقصد نه دی خو ته وایې که ورځم کړکۍ راله ایښې هسه کار راله ګوري نو دا د دې بنده او الله په منځ کې معامله ده چې دې رشته کټ کوي او که د هغه د شر نه ځان ساتي دا د هر چا او د الله په منځ کې معامله ده چې دله نفس او شیطان دا خبرې مخې کوي د بعضې رشته دار کار دی چې هغه نه لرې نه خو ګزاره کېږي که صحیح کې که نه نو هغه نورم په تاو او په کینه او په حسد کې راغی څه خو درله ګوري چا سره خو دې په څه طریقه جنګی نو دغه وخت کې ته د هغه د شر نه ځان ساتې دا نه چې ته رشته کټ کې څوک پې پوه شوی بھائی هغه د هر چا او د الله رب العزت په منځ کې بعضې خپل داسې دی او دا خلک ګوري په سترګو چې هغه له څوک ورنږدې کېږي نو کنده دله کني چا سره دی په فساد اړی په مصیبت دی اړی په غم دی اړی نو ته رشته نه کټ کې خو د هغه د شر نه دې ځان څه کړی اړخله کړی دی بعضې سړي چې په نظر نه راځي نو خیال یې درله نیغو چې ویې کتې که نه نو درله خیال شو ګوره ما حدیث تاسو وړاندې وی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وی الرحم معلقۃ بالعرش دا صلہ رحمی دا عرش سره نښتې عرش سره لکه دې پکو بلفونو لګورې دې چت سره نښتي صله رحمي د عرش سره راځونډه ده شپه ورځ موږ تاسو کله ودو شو کله ویښ یو تقولو من وصلني وصله الله صله رحمي همیشه دعا کوي چا چې زو ساتلم الله دې ورسره د رحم معامله وساتي د کرم او د عفو معامله دې وساتي ومن قطعني قطعه الله چا چې زه کټ کم الله ته ورسره د رحمت او د عفو د کرم معامله کټ کې متفقون علیه دا شپه ورځ څه کوي شپه ورځ بس جولۍ غړولې او د رب په دربار کې دا کوي دی وجه نه ګوره اسلام صرف مونځ نه دی صرف روژه نه ده خپل مور خپل پلار د مور خپلوان د پلار خپلوان خپل بیبي د خپلې بیبي خپلوان دا رشتې ساتل دي زما عزتمند نګوره همیشه د پاره صله رحمي د عرش سره ژونډه ده دا د متفقون علیه حدیث دی بخاري او مسلم شریف او شپه ورځ وی الله چې چا زو ساتلم ته ورسره د رحم او کرم معامله وساتي الله چا چې زه کټ کم ته ورسره څوکې د خپل رحم او کرم معامله ورسره کټ کې او یو حدیث ما مخکې ویلی و تاسو ته دا د انس رضی الله عنه نه حدیث دی چې دا د نبی کریم علیه السلام خادم خاص دی لس کال د هجرت نفس د مدینی زندگی مبارکه لس کال وا په دې لسو کالو کې دا په سفر او حضر کې سره خادم دی
بیا د الله د حبیب علیه السلام د وفات نه پس د بصرې کوفې طرف ته لاړ دی، اول ته وفات شوی دی او لوی خیر تی الله هلته څه کړی، لوی خیر تی الله هلته پیلاو کړی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من حب ان یبسط له فی رزقه، د چا چې دا مینه چې الله دې د په رزق کې فراخي راولي، رزق دې ډېر شي، او د چا چې دا خوښي چې د نیټه دې رستو کړی شي، نو دا هر څوک خوښي چې عمر مې دې ډېر وي. دا د انسان طبیعت دی چې زما مال دې حلال ډېر وي. که څوک د حلال مال د ډېروالي دعاګانې کوي، دې له منډې وایي دا عبادت دی. دا چې تاسو اورئ چې دنیا ملعون، نو دا هغه حرامه یادوي چې په رشوتونو، په ظلمونو، د بل په قتلولو د دنیا حاصله کړي. ټوله دنیا ګوره ملعونه نه. ته چې اوس جومات نه مونږ وایو اللهم انی اسألک من فضلک، نو که ټوله ملعونه وي نو بیا ته څه وایې الله زه درنه فضل غواړم، خو ته ملعونه ګڼې. په خبره ورسېدی که نه؟ دی وجه نه د بعضې عوام د دین هغه ترتیب ګډ وډ کړي. حلاله دنیا، ټوله دنیا ملعونه نه ده. هغه دنیا ملعونه ده تا جومات په سترګو نه کتو، جمع دې په سترګو نه کته، چرته د عالمانو په صحبت کې کېنه ناستې، بس شپه او ورځ د کار کې نه جمع پیژنې. نو کومه دنیا چې د دین نه مانع ده یا حرامه ده، رشوت ده، دوکي دي، دا ملعونه ده. ورنه حلال دنیا د الله سره، الله رب العزت فضل دی. الله وی وابتغوا من فضل الله، قرآن کې سوره ځای راغلی، خپل حلال رزق ته فضل ویلي. دارنګه انس رضی الله عنه حدیث اوس در روان دی، دا خادم خاص ته د مور امرا واسطه، مور سره د الله د حبیب ډېر مینه وا، مور د نبی اسلام پرشته کې موا، د نبی اسلام ماما خیلی، دا د مدینه منورې و بنو النجارنا ورته وی دا دی وړو کې غونته خادم دی، دعا ورته وکړه. نو د الله حبیب د خپل خادم د پاره لاس پورته کو درې دعاګانې وکړي، وی الله مال ډېر کړي. نو ټول مال ملعون وي، نو سردار د کائنات ټول خپل خادم ته وی چې الله مال ډېر کړي، الله د عمر کې برکت واچي، بچو کې برکت واچي. مال الله دومره ډېر کو چې د خلکو باغونو په کال کې یو میوه نه وه. دا رسول الله علیه السلام د دعا برکات او دغه بدو پیری نیوا. عمر دومره ډیر شو چې ستومان شو، بچی د سلو شپږو شلو نسو دې نه سیواو. نګوره دلته وایي چې څوک دا غواړي چې الله د په مال او د په عمر کې برکت واچي، نو ټوله دنیا ما تاسو له وی ملعونه نه ده، بلکې حلال مال الله رحم کرم دی. زبیر رضی الله عنه په عشره مبشره کې پس کې دی، هغه خلکو کې دنیا کې به د جنت زیره شوی. رسول الله علیه السلام ته مال ازمکه جدا کا، مشکات شریف کی حدیث ده، هغه زمونږ طلباء کرام لتیر شو، لومبني جلد کی حدیث ده. دا الله حبیب ورته تاسمکه دمره د ازغلوا چې کوم زې استړی شو کنه د دوره استاد مکه نو جنتی پاس سور شو. زبیر رضی الله عنه اس منډه والا چې ودرې دستړی شو، نو کوړه ور سره لاس کې دا سلري وغورځولا. نبی علیہ السلام دا کوم زې چې کوړه رسیدلې دغه د پورز مکه ولا ورکه، دا د غنیمت مالو وای پټولو کې حلال لوی مال سره چا هدیه درکا، او مال غنیمت د رسول الله علیه السلام خوراکم دا دو، یا به هدیه وا او یا به مال غنیمت. نو دومره لوی خلقو د حلال مال سره محبت ساتره، د حلال مال سره څه کړي. وګوره دا د انسان طبیعت دی چې دی وای حلال مال دې زما ډېر وي،
او دا طبیعت د شریعت مطابق دی. اګه سو کوئی که خدای که بد دی غجډيري نو دا خوې د نقصان او د آخرت د تباہی دی. څوک دا غواړي چې د رزق دی ډیر شي او نیټه دی رستو شي نو دا شي نه ویلي چې یو دکان دی نو ور سره یو پنځه نور مکی یو کارخانه دی نو ور سره دی بل مکی او ته ګنټي ډیوټي کوي نو 12 دی کی وینا سره رحم دی او ساتي سدیو کی دکان دی دا یو وی نوکری د غيو ډیر دا پټې جشل کناله سنباله دا ډیر دی خیر د شپې ته کوي ما خو سره رحمي سره ور سره سوشي الله په دې رزق کې برکت راوړي. دیو جن ګورم یو سو جمعه دی مرګرو له یاد دی بیا ان شاء الله کوم کوي او به کو رزق پس ډېریږي سوک سوک هغه بیاناتو کې اوبای یو دعا ده د درې سلور جمعې مونږ د قران او سنت پرانا کې ویلي چې بای کوم اسباب دي چې الله پاغه باندې سکي پاغه الله رزق ډېرای نو یو د رزق په اسباب د رزق د ډېرېدو په اسبابو کې سل رحمی صدا سل رحمی ساتل دي بل څومره چې نیک اعمال وي الله دنیا دی برکت راوړي په دنیا کې الله پاغه کې سکي برکت راوړي ګور دی قران نمنګ لري کیګو وایو چې ګنټه او 2 غنټې دی لکه ناستو دې سره الله پر قران وېز دکې د دې حفظ کې دې سره الله د مور خپلار په کور کې رزق راوړي. الله وعده کړي د قران آیاتونه دي سوره مائده کې آیات ده سوره اعراف کې آیات ده په سوره جن کې آیات ده آیاتونه ده دي. الله وی ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. رب العالمین وی زما وعده د کدی خلق په قران علم و عمل حاصل کو ایمان او تقوا عبارت ده د قران د علم او د عمل. ولو انهم امنوا واتقوا کدی خلق د قران او سنت علم او عمل خپل کو رب وی زما وعده د براو د کته برکات برا کلاو کم آسمان برکات او د زمکه برکات دا برا کلاو کم. ادا ګور دا عوام منی ناسنه ناسو نو وای کله ګور کار دی عوام چې خراب شي طالبانو روي مليانو روي یو ختم را لوګي ولي وای کار ګډوډ شي کارخانه خو نشته کارم ریبم خور پټو خو نشته نو دا یو ختم در لو کوی چې د کارخانه او د کې برکت راشي اجي ټول راځي او یو کور د سار نه تر ماخامه د تلاوت باندې آباد ده. دارنګ الہ العالمین فرمای ولو انهم قاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله وی ک تورات والا چې کله تورات منسوخ نو او په دې تورات عمل کړي وي انجیل والا چې انجیل منسوخ نو په دې عمل کړي وي او قران والا چې دا تر قیامت پوری دین له کچا په قران عمل کو او د دې علم او د دې تعلیمات خپل کل داد د په بیبي او بچو په ذکرال الله ویلا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دبر نبم خوراک کوي او کته نبم خوراک کوي. برنه خوراک سره وخت په وخت به باران کېږي برنه د خیر فیصله برازي د قهر او د غضب فیصله برازي او لاندنا الہ العالمین بفصلونو کې برکات واچي. وګوره دین سره الله د رزق د ډېرېدو وعده کړي نو څوک چې صله رحمی ساتي رب العالمین بد د پر رزق کې برکت شهید د عمر کې به برکت. وګوره د عمر برکت او پیژنې توجه مده کنه و دې در کې څوک شتا ایک دیو سړی 1500 کال عمر دی عمر راغې خو قبر جوړ نشو
دا عمر با برکت دی که بی برکت دی؟ او دیو سړی 20 کاله دی 30 دی 40 کاله خو قبر جوړ شو پوه شوي په با برکت عمر باندې عمر هغه با برکت دی چې په هغې الله راضي شو او ځنکدن پې د کامیابی شو قبر پې د کامیابی شو که عمر 1000 کاله دی خو قبر پې جوړ نه شو نو په دې عمر به څه کوې ځکه الله وایي وَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سنه اوله پاره کې وایي دا مشرکان یهود هر یو خوښوي چې زما د 1000 کاله عمر بیا وایي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر که چاله 1000 کاله عمر ملاو شو خو د یهودي او مشرک نو په 1000 کاله به څه کوي با برکت علم څه دی عمر چې هغې باندې قبر او خیرت جوړ شو د بعضې صحابو مختصر علم دی عمر دی د معاذ رضی الله عنه مختصر غوندې عمر دی خو چې بیا خیرت جوړ شو نو عمر با برکت شو که د چا ډېر عمر شو نو څه به ترې جوړ کړې نو ګوره صله رحمۍ سره الله رب العزت په رزق کې برکات راولي او د دې ګوره دا مقصد نه دی تاسو مونږ واورېدل چې چا سره کټ ده څوک به پې عمل کوي بھائی ها که قبرونو والا به راپاسي چا سره کټ وی زه په دې نفس خپه کېده وی بس هېڅ شی نه نو چې ځان دې عاجزه کو نو څه به ترې جوړ شي او که ته ما غوندې خو به دې ټول کلي کې څوک نشته نو د چا که ګوره د مور پلار خفه دی مور خفه ده د مور رشته دار د پلار د بیبي دې ټولو سره زما عزت مندو چې موږ تاسو جوړ وساتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله بارک راغلی دا د خپل زمانه لوی د الله اولیاء کې لوی د دین خادم ټول عمر د حدیثو درسونه کړي زندګۍ او د وخت قدر قیمت پیژندل وي دې ویلو چې زما د مدرسې نه کوره پورې دوره ټایم دی کې بزدا داوا ځینې وخت سړی چې د کور ورو دي چې وایي د پلاني دی پورې دوره تلاوت کوم دا اول څوک صحیح کوي وایي څوک را سره ملګری نه شي نو تر هغې پورې به ده دا ویلي چې به تر مدرسې پورې دومره تلاوت کوم و یو رشته دار کره لاړو هغه ډېره بد الفاظ وویې بېعزتي وکړه ده سره یو ملګری لاړو هغه ولیدی خو دې بېعزتي وکړه بیا به هم راځې دا خو عالم دې حدیثو شرح یې لیکلي موطا امام مالک رحم الله سو جلد کې د مولانا محمد زکریا رحم الله شرح ده بخاري شریف شرح ده د خپل دور په لویو علماو کې و نو هغه بیا او زه به راځم د دا کار دی او ما ته رب څه وایي نو ګوره دې خلکو ته الله دومره لوی مقام دې وجې نه ورکړی و که رشته دارو بېعزتي کړې نو هغه یې څه کړې ساتلې ده دا ګوره هېڅ چا له مه زېرېږئ خو چې دا دومره لویه سینه ده هر څه راځایئ موږ سره یو 2 بوډاګان اجله لاړو هغه یو ډېر بوډا او هغه بل هم بوډا هغه یو کم لږ چې عمر کې د هغه بل نه کم و نو هغه به خدمت کول ډوډۍ به وله تیار کړه شراب هغه دی بل بوله چې څه به یې په خوله کنځلې راتلې هغه به وله کولې یاره تا به وایي چې د دیوال نه لګیا دی هغه به وله وخاندل اوس که مونږ غوندې ناپوه یو نو هغه به وایي چې به لرې کوئ ډوډۍ څه کوي چې څوک پوهېدل هغه ای وله زېرېدل چې دا څومره لویه سینه ده هر څه وله تیار راړي خوله کې ورکوي او واوله چې څه بدې ردې خوښې شي هغه ورته وایي نو ګوره لوی کمال دا دی زما عزتمندو رسول الله علیه السلام او قرآن د دې صفت کړی چې سینه د چا څه وي لویه د الله فراخه کړې هر څه پکې څه کېږي هر څه پکې ځایېږي نو د چا چې خپلو رشتې کټ دي اگر که د د طرف نه څه دی کمې زیاتې د د طرف نه دی خو ته به ځان څه کې کمزوری به کې نو دې سره به مو الله په عمر کې برکت واچوي اگر رسول الله علیه السلام طریقم خولې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه
أسئلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. دا حدیث معنا کوم ټول متوجی اشاره می تاسو کو چراله ورول شي غني شرچا ګر سپینه نه غوګونه په پینې صفا سپینګره سم بس آزاد دي. توجه ودا حدیث د مسلم شریف د ترجمه کوم چرچا ته یاد شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و یو سړی یو صحابي راغی یاد الله رسول علیه السلام زما سره رشتہ دار دي زی ور سره ساتم او کټکای زی ور سره ساتم ای سکای ای کټکای زور سره احسانات کوم ای را سره چې څومره بدی خوخي نو کای را سره دو خبرې شوي ز صبر کوم عفو کوم او غید جهالت نه کار اخلي. رسول الله علیه السلام ورته وی کچرته دا سیدا څنګه چې دی وي فکأنما تصفهم الملا دا خدا سے لکه تو دی ری راخله دی خلق ورته چی کأنما تصفهم المل تبوي چې تو دی ری راواغسی او دا خله دی غل ډککا او ته چې داسي ولا یزالو معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. سوک دا وای چې سوک بد کوي ا د دې امدادي د بره طرف نشي وای ته چې داسې همیشه بد الله د طرف نه تا سره مددګاری چې هغه ناپوهي کوي ته د پوهې کار کې یا بې صبري کوي ته د صبر کار کې کټکای او تی ور سره سکے تی ور سره جوړې نو همیشه به د الله د طرف نه تا سره سوک مددګار وي. وګوره خپل سره رحمای زما عزت مند چې موږ تاسو ساتو الله دې په مال مو تاسو ټول لسو کی تعامل کولو توفیق درا کی. ور اصل مسائل دادي موږ په نور مسلو کې رالو اصل مسله سره دا الله حبیب علیہ السلام فرمایي. ګوره متفقون علیه حدیث ته جبیر ابن مطعم رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا يدخل الجنه قاطع. د چا فیصله رسول الله علیه السلام وی چا چې سل رحمی کټ کا جنت لبنځي اگر که مسکای اگر که روجی نسی خود دې خپل ګناه سزا وسکی. اگر جو مرګره ناس په موږ سره درس کې ګور باز خلک په سم دستي عمل کوي مونږ الته آیات دا مسلې موکه نا یو را لوي د ما خو نګور می وی ناس تا نیک سره فوري توري وي د په عمل کوم ځنې وخت خلک وایي دا لور خو نګور می کې ناس تا دی وایي چې زه خو غټ سړی مکو ورزم نو دا ما بیزتی ده ما ولې ورشه په دې غټيږي رسول الله وی په دې لویږي ځنې وخت باندې وي پښتو می کچا کې اګور ز دور لوی سړی مزه بدل کینم نو چې ځان لوی سړی وي چې تر شیطان مرګره نشي او کنه شیطان هم ځان ته لوی ویلیو نو کم زیل ورسېدو اکزان ته دی عجز وي نو انبیاء علیهم السلام څه کړو عاجزی کړو هغه عاجزی باندې غي الله کم مقام او مرتبه ته رسول هغه عاجزی باندې سوکل کم مقام او مرتبه ته رسول نو وی آغا کسبا جنت تنوی چې چا سل رحمی کټکا ادی په لګوري بازي ګناونه داسي وی چې کله خپل دې سړی ته سزا ملاوي کله دا غیس پیرواله پټول علاقه باندې وی. یو حدیث ته امام بهقی شعب الایمان کې ذکر کړي عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم.
وای ما د رسول الله علیه السلام نو ریدلی پاغه ټول قوم رحمت نه را نازلېږي چې یو سړی پکې صله رحمي کټ کړي اجي ټولو کټ کړي ابای چې ټولو سکړي یو قوم دی یو محله دی یو کلی دی په دې ټولو رحم نه نازلېږي چې پکې څوک وي ابای څوک پکې صله رحمي نن زموږ د مور سره کټ دا د پلار سره مو کټ دا انور رشتہ دارو بسړې ست تپوس کوي نورو بس کوي لری لری پورې ګور رشته خپل نسبونه پیژندل اغا برقرار ساتل دا د شریعت حکم دی دا مسله در لمخ کې شو او دې سره مناسبه ده ټیم هم ختم دی او وختي څوک راځي نه امای د آخرت ګټي بس شاته دي اوخ پسو کیږي اوس دې لکه باندې چې تکیږي اوخ څلور لور نه دي شه وای څوک چې جمعې پر از وختي راغی د زوال نمخ کې دا د بانګ نمخ کې مونږ زوال چې بسو شي نو بانګ وایو نو د په عمل نامه کې د اوخ عمر ثواب لیکل کېږي دا څوک چې رست رالل چې دی له وسې لیکلي هوایش وګوره وخت بدلته وای په هغه قوم باندې رحمت نه نازلېږي چې پای کې سوي صله رحمي کټ کولو والی رسول الله علیه السلام ګوره وی او خار به فتح کی دا یې معجزه ده خو کوم فتح کو نو ور سره به د نرمۍ معامله کوي زما ور سره خپل ولی ده دا مصر ته مراد دی دا کوم چې اوس مصر دی نبی علیہ السلام دنیا نه لاړو ابو بکر رضی الله عنه لاړو د عمر رضی الله عنه په خلافت کې مصر فتح شوه ا د چا د مټو نه چوته امیر سو کو عمرو بن العاص رضی الله عنه نو علماء لیکلي مصر والا سره د رسول الله علیه السلام سره شتوا چې وي ګره کوم فتح کو نو خیال بساتای د ما ور سره خپل ولی ده وې سو زره کال مخ کې خپل ولی خیال کوي د نبی علیہ السلام نیا د ابراهیم علیہ السلام بیبي د اسماعیل علیہ السلام مور هاجر بیبي د مصر وا ځکه بعضی تاریخ والا لیکلي وې د ابراهیم علیہ السلام د دعا چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم او د رسول الله علیه السلام د راتلو بارکه سد 2000 کال تاریخ والا لیکلي سو زره کال مخکې وي زما ور سره سره خار والا خو کافر دي فتح موکو وګوره زما رشتہ د خیال به ساتي رسول الله علیه السلام چې د حنین فتح کو هوا یو سور ازي کې دیانم نه تقسیمول او مالم نه تقسیمول چې دای برازي او کخ پیمانه شول نو کې دیانر سره واپس کوم ځکه دې قوم سره چې جنگ کېدو نو دا حلیمه سعدیه د دوی نوا د رسول الله علیه السلام رضای مور او په ایمان کې اختلاف ته بعضی علما و ایمان وروړي رضی الله تعالی بعضی وینا یو ځل یو سپای ولاړو دغه کې بکی کې مدینه منوره مشهور قبرستان چې دلته یو قبر مشهور دی خلک وایي چې دا د حلیمه سعدی بیبي رضی الله عنها قبر ده نا غسپای ته سو کوئی وی دا هغه کا نا ورته ما جاء فی حدیث صحیح ان حلیمه آمنت او هاجرت ورته پولیس وای په صحیح حدیث کې نه دی راغلی پیغمبر علیہ السلام ندی ویلی چې حلیمه بیبي صحیح حدیث ایمان وروړي او هجرت کړي نو ته څنګه وې چې دا چا خبر ده ناسپای ورته سوای ما جاء فی حدیث صحیح ان حلیمه آمنت او هاجرت د الله حبیب سورۃ صبر خیران نو غمالم تقسیم کو کې دیانم تقسیم دي کې اراده زنان هم دي ورته وای دا تاسو سره چې کوم کې دیان دي د الله رسوله دې کې د رضای پپوګانی دي دې کې د رضای ماسیګانی دي دې کې د رضای ترونه دي د الله حبیب ورته ما کو تاسو له صبر کړو کو تاسو تاخير وکړو ما استادو قیدیان ورس تقسیم کړي رښتینی خبر الله خو خی قیدیان مو خو دي کمال
نه مشوره وکړو زمونږ بس قیدیان خو احتمال نه، نو قیدیان یې ورله ټول واپس کړل. او دا مشکات شریف کې حدیث راغلی، یو زنانه راغله داسې بدویه غوندې وه، رسول الله علیه السلام څادر ورته زر وغوړولو. ټول صحابه حیران دي چې دا څوک زنانه ده چې سید الکائنات ورته څادر وغوړولو. نو پته ولګېده چې دی رضایي مور د حلیمه سعدیه راغلی و. دومره لرې لرې رشتې رسول الله علیه السلام ساتلي، دې امت ته پرېښې، دې امت ته پرېښې. او خاص کر ګوره چې چا د مور او پلار سره څه وکړل که نه، نو ویې کرل. دا به دنه الله په ژوند وباسي، د سره به خپل بچي داسې کوي. نو ګوره د نبي علیه السلام د هغه ښار باره کې دا وایي، بعضې علما وایي د نبي علیه السلام هغه بیبي د ابراهیم مور ماریه قبطیه د مصر وه. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، الله خاتمه مو په ایمان کې د خراب خاتمې نه رب العالمین وساتي.